السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو مینوالو، تاسو څنګه ښه برابر یې؟ امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. زموږ دا کومه اوس ویډیو به چې تاسو ګورئ دا کمپلیټ شوې نه ده، دا خو اوس شروع ده، خو موږ تاسو ته صرف د دې یو څو شاټونه ښایو. نو انشاءالله کله چې ویډیو اپلوډ شي را روان هفته کې به ویډیو مکمل جوړه شوې وي. زموږ مطلب دا دی چې تاسو په مخ باندې خندا راشي. نو تاسو ټول ته زموږ دا گزارش دی چې کله هم تاسو ته ویډیو میلو شي نو ګوره چینل به خامخا سبسکرایب کوئ. اوس تاسو ویډیو ګورئ او چینل ګورئ، ضرور سبسکرایب کوئ او ویډیو به هم ډېره شیر کوئ په واتساپ باندې. یاره پیسې رانه په وایټ هاوس ډېرې ولګېدې، الله دې خیر کړي. سړي ته کال کوم. وعلیکم السلام. څنګه یې خانه جوړې؟ خیر دې تاسو ته؟ خیر دی. نږدې لږ لرې دې تاسو فټافټ راورسېږه وایټ هاوس ته. پیسې رسول غواړي، مزدوران کار کوي. هاي چې زما نیکسټ پلانینګ به صحیح انشاءالله یو وایټ هاوس اور په دې به راپاسه هیلیپیډ هم جوړول غواړي انشاءالله لازم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ښه جوړې برابر راشه. کنه یو مشوره مې درسره کوله. ما وایټ هاوس شروع کړی دی، په هغې تقریبا راغلي 6 کروڑ او 70 لک روپۍ. نو ما اوس ویله مزدورانو ته سیمټ هم ورتول غواړي او دا مزدوران ډېر هډرامان دي. ګورې ښه کار په ټایم هم نه کوي او کار صحیح هم نه کوي. چې ورته ولاړې نو کار کوي. ته به یو کار وکړې، سیمټ فیکټرۍ نه به سیمټ راوړې، صحیح شوه، اور دغه به وکړې مزدورانو لږې پیسې دي هغه به ورکړي، چک به درته ولیکم، خو هغه چک بک په ګاډي کې د چک بک به درسره راوړم. دغه به صحیح شوه. خان ګاډی خراب نه و؟ ګاډی خو ما ټیک کړی، دومره پیسې مې پرې ولګولې، ګاډی خو مې پټه کړی. اوس پته انشاءالله هېڅ کار نشته د الله په فضل. بس معمولي کار چې هغه مې ته هم ایستی دی، بالکل اوکې دی. السلام علیکم. د الله په امان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. جناب وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بھائی صاحب نوم څه دی؟ محمد جاوید. جاوید ماشاءالله ډېر ښکلی نوم دی جاوید. جاویده څه کار کوئ تاسو؟ څه کار روزګار؟ مونږ خو چې کنسټرکشن کاروبار کوو د خیر. ماشاءالله د دنیا نوم روشن کوئ. د دې سره چې تاسو د نږدې جومات راغلی ستاسو دې مسجد ته، تاسو زموږ سره لاړ شئ نو الله پاک به د دې ډېره ثواب درکړي. ته خبره کېږي زه به درسره تللی وی، خو مسله دا ده چې زما ګاډي کې لږ فرق دی. زه دا ګاډی ټیک کوم که نه نو بیا به درسره انشاءالله دا شم. دا خو ډېره غټه مسله ده، خو هېڅ خبره نه ده. موږ به ستاسو سره لاړ شو، هیلپ به سره وکړو. نو تاسو ولې هسې ځان کړی؟ بس زه به ورشم. موږ سره لاړ شو، ګاډی به ټو ګاډي نه بعد بیا لاړ شو جومات ته. څه دې خوښه ده؟ زه خو تاسو به تکلیف زه به ورشم او را به شم. نه جاوید بھائی چې موږ ورسره لاړ شو نو څنګه چل دی جاوید بھائی؟ زه به ورشم، ګاډی به ټیک کړم او را به شم. موږ درسره ځو، بس چکر به ووهو، بیا به راځو جومات ته. ای الله. سعیده لکه سعیده بازو در روان مخا وکړه. السلام علیکم. سوچ کوم چې په کومه طریقه باندې به یې وباسم، ځکه چې مال خو چلم نه راځي. یاره دې طرف ته خو ام چې کوم دی نو لاره لږه غونته کېده، خو زه څه چل کومه. سټارټ کړو که نه چل بس ما په خیال چلو تا نه دی معلوم. ښه واخر داسې شی ده، بس ته ورسره وباسه، ورګې ښه دلته اشاره کوم ټول راځه راته وکړه. ورګې چې دا خپل ګاډی سټارټ کړمه. یاره دا ګاډی خو د دې سړي نه ده. هله ودرېږه، تا ما سره ګوته وکړه. ودرېږه ورېږه په دې ګوته دنه مخکې کېږه.
Thank you.